السلام علیکم. ودوده پریشانه کېږه مه. تر اوسه داسې څوک نه دي پیدا شوی چې د ارتاګل نفر دي بندیخانې ته واچي. اتاګل ډېره غټه خبره دې وکړه. اتاګل چې کومه خبره کوي هغه پوره کویم. په بندیخانه کې ستا نفر ولاړ دي که یا د ده د هیله کېدو امر زما په لاس کې دی. ما ته معلومه ده تا غوندې خلکو لاسونه ډېر اوږده دي. خو یوه خبره واوره، پیل یې وسو. نن یو معمولي پیاده د دې دروازې شاته ولاړ دی، خو ډېر ژر به د دوی مشر چې دوی ټوله باندې نازېږي د دغه دروازې شاته ولاړ دی. دا زما ستا سره کول دی. مشر یعنې زه د هوښیار دښمن سره هوښیاري پکار ده. هغه زموږ سره په ډېره هوښیاري دښمني کوي. قانون او پولیس څه خبره شته هلته په خمرخانه کې؟ لږ پام کوه. د هوښیار دښمن سره بیداري پکار ده. که نه یې ښه راپوهي دي. په د عسکرو کې زما انډوالان شته. هغو ما ته خبر راکړي چې ودوجان شیطانت جمګول کړی دی. که نه ته خپله فکر وکړه دی څنګه په اسانۍ د خمرخانې څخه ووتی؟ خمار په تا او د دواړو کوئ. مګر پولیس خو زه د غلا په تور ونیولم. وایم زه د هغه خبره درته کومه. غل څوک و؟ تا په خپله ویل چې هغه اول د دوی مال خرڅوي. دا خو د دې معنا ده چې هغه د دوی سړی و. هغو بنګړي وده ته ورکړله، ده بیا تا ته درکړله. او پولیسو نو سر خو دې په خلاصېږي بالانو. هو اوس مې لږ لږ سر خلاص شو. خو همدغسې سر په خلاصوه. ته خو مر وخت د زړه په خوله که. مغزم د کار شی دی، په کار یې واچوه.
خدای مې دروړی دی که ما ورته پسې ورنشو قومندانۍ ته دی بل څوک لري دغه یوه دانه زوی مې دی وامیسته څه د مخه مې که نه د لاسه راڅخه تېرېږې سړی یې مه کوه د خدای مې دروړی دی زارۍ درته کوم دعا مې درته کومه وایم ته نه شرمېږې چې په هغه بې غیرته پسې مې استوې اوس مې یو دوه کسه عزت کوي چې هغه خبر شي چې دا نشهیي پوډري د ده زوی دی هغه به څه وایي څو واره مې نور اخلاص کړی دی که دا وارې را خلاص کړه د ده پر ځای زه کول د سره کوم چې بیا به دی داسې نه کوي بیا به داسې نه کوي څوک چې وارې په دې بې غیرته نشه اخته سي او په غلا مخته سي هغه بیا د شا پلار ولاکه د خپل عادت څخه واړوي سړی تر ډېرې دې نیسم ستا د مور په سر د مور په سر قسم رانه کې زه هم یو مور یم که د مور زړه خوشحاله وساته خدای به ستا مور ته په جنت کې ځای ورکړي توبه مې د خدایه ته اوس لرې سه د مخه مې زه ورځم وبه ګورم چې څنګه دا بې غیرته را خلاصېدای سي قومندان صاحب چې د انسان نه په کور کې خواخوږي نه د باندې هغه به چیرې ځي مور مې مجبوره ده پلار مې هغه ته خو پلار ویلم بې غیرتي ده ما دا اورېدلې وه چې پلار د مینې او شفقت ساتنې او روزنې نوم وي مګر زما پلار خو یوازې وهل او ټکول کښنځل او بې عزته کول زه پوهېږم چې دا هر نشي تر شا یو سبب وي زه پوهېږم چې ستا سره ډېر ظلم سوی دی مګر اوس چې ستا کوم حالت دی دا هم یو ظلم دی چې پر ځان یې کوې دا د بې انصافۍ علاج نه دی چې ته ولاړ سې او په نشه کې ځان ډوب کړې ته باید د ظلم او بې انصافۍ سره مقابله وکړې د ځانه څه داسې انسان جوړ کړه ځان یو لوی مقام ته ورسوه چې ستا خپل پلار تا ته راسي او زارۍ درته وکړي چې کور ته راسه قومندان صاحب دا څنګه کېدلی شي چې په دې زارو یو وارې څوک اخته سي او بیا ځان څنګه ځینې خلاصولی شي ستا دا خبره غلطه ده یو انسان چې ټینګه اراده وکړي نو کېدلی شي چې دا زهر پرېږدي ستا په رقم ډېرو خلکو زما په وینا دا نشه پرېښې ده اوس ماشاءالله ښه کارونه کوي ښه کاروبار کوي او ښه ژوند لري قومندان صاحب اجازه ده کاکو تاسې څوک یاست زه ته په ډېر ښه وخت راغلې راسه دلته کښېنه لالا په قومندانۍ کې بندي دی ریدی څنګه دی ما اورېدی دواړه د لالا د ګناهونو په تورې نیولي یو هغه ته هم د لالا په سبب پیغورونه جوړ دي ګوره خدای به موږ ته کله سمه لاره وښي خدای سمه لار ټولو ته ښودلې ده خو انسان خپل ځان ته خپله خرابه لار وټاکي زه اوس څه وکړم سپوږمۍ جانې که ته راسه زه به درسم نه جانانه زه نه غواړم چې ستا درسونه دې نیمګړي کړم او تا راوغواړم د لالا یو ډېر خوږ دوست راغلی و هغه ویله
زه د ده په راخلاصولو کې ډېر کوشش کوم. انشاءالله را به سي. بس ته خپل سبق ووایه. او تا خپل سبق؟ هو، ریدی څه نه څه راته وایي. ریدي ته ووایه چې زما د راتګ د مخه تا ته خط لیکل او لوستل درې زده کړي. زه او هغه دواړه کوشش کوو چې ستا دغه ارمان در پوره کړو. جانانه، یو څوک راغلی، زه به یې باره دروازې ته ورسم. شاګل ماما، زه پوهېږم چې لونګ غوندې انسانان د مور و پلار نه بلکې د ټولنې د اوږو بار وي، مګر دې خبرې ته باید سړی فکر وکړي چې داسې انسانان ولې پیدا کېږي، سبب او عوامل یې څه دي. تا دې شي ته فکر کړی دی؟ نو ما څه کړي دي؟ تا یوازې هېڅ نه دي کړي. په دې جرم کې ټوله ټولنه شامله ده. تا د پلار پر ځای د پلندر رویه شروع کړې ده. تا دې ځای ته فکر کړی دی؟ که ستا خپل سکا زوی وای نو بیا تا پرېښوئ چې دی په اکنډوله کې واوسېږي؟ تا چې دی د کوره وایستی نو بیا د ټولنې مسؤلیت و چې ده ته یې سمه لار وښودلی وای، مګر هغوی هم ستا په رقم په سپکه سترګو ورته وکتل او کرکه یې ځینې وکړل. د دې پر ځای چې د دوی علاج وسي موږ یې هم په لغت او چکو وو، نو چې ټوله لاس سره یو نه کړو موږ د هېواد څخه دا بلا ختمېدای سي. د لونګ په رقم په لکاو ځوانان چې بې سرنوشته دلته او هلته پراته دي د دوی لاس نیولی سو او د خپل ځانه سره یې د ژوند په سفر کې روانولی سو، مګر چې کار ورته وکړو. هلکه څه وایه، سړی به درڅخه جوړ سي که یا؟ څوک دا غواړي چې خپلوان یا خلک یا مور و پلار کرکه ځینې وکړي؟ زما هم دا زړه غواړي چې خلک ما ته په درنه سترګه وګوري او خلک زما عزت وکړي او زه د خپلې مور عزت وکړم چې پلار پر سر لاس راتېر کړي د نورو خلکو په شان چې رحم شفقت را باندې وکړي. قومندان صاحب، تا نن موږ ته دا هم راوښول چې حکومت یوازې د توپک او لرګي نوم نه، بلکې په حکومت کې چې ستا رنګه هوښیاران د خلکو خواخوږي انسانان وي، نو انشاءالله زموږ ټولې ستونزې به هوارې سي او خوشحاله به یو. تاسې دعا کوئ چې موږ په صحیح معنا د خپلو خلکو خدمت وکړو.